له سقوط څخه د ژغورنې په پار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد مشوره. آیا پاکستان به د خلیلزاد پر مشوره عمل وکړي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. زلمی خلیلزاد په پاکستان کې وروستیو پیښو او کړکېچونو ته په اشارې لیکي. د دغه هیواد واکمني او پوځ باید ځینې تګلارې بدلې کړي. زلمی خلیلزاد لیکلي د پاکستان پوځ باید د سیاست او نورو چارو د کنټرول هڅو پر ځای پر خپل اصلي دنده پام وکړي او ور وګرځي. خلیلزاد ډیروي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست، اقتصاد او قضایا د پوځ په واک کې دي او د دې کنټرول له هڅو باید لاس واخلي او اجازه ورکړي چې پاکستان یو ځل بیا خپلواکه قضایا، اقتصاد او سیاست ولري. نوموړي د پاکستان وروستیو کړکېچونو او امنیتي پیښو ته په اشارې ډیره کړې چې د پاکستان واکمني باید پخوانی لومړی وزیر عمران خان له بنده خوشي کړي او دا هیواد له سقوط څخه وژغوري. خلیلزاد داسې مهال د پاکستان د سقوط کېدو احتمال ښودلی چې لیکلي دي په دغه هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلوچستانو سره بیره له پاکستاني طالبانو او ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې له اسلامي امارت سره وروستي راپورته شوي جنجالونه د پاکستان د سقوط کېدو خطر ډیروي چې نه یوازې سیمې بلکې نړۍ ته هم لوی خطرونه رامنځته کوي. له دې وړاندې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په دغه هیواد کې امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت او کړکېچونو ته په اشارې په یوه وینا کې ویلي چې پاکستان د اوسنۍ واکمنۍ په شتون کې له ناورینونو سره مخ دی. عمران خان هم اندېښنه ښودلې چې د پاکستان پوځ له اصلي دندې مخ اړولی او د سیاست، اقتصاد او تحریک انصاف ګوند ماتولو ته یې کار ویلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.